څرنګه کولی سو له فیسبوک څخه پیسې ترلاسه کړو؟ کوم اصول او قوانین باید پوره کړو ترڅو وکولی سو خپله فیسبوک پاڼه مونټایز کړو؟ آیا په افغانستان او پاکستان هیواد کې کولی سو د کنټنټ مونټایزیشن سیټ اپ ترلاسه کړو؟ هغه کوم ریکوایرمنټ دي ترڅو یې پوره کړو او وکولی سو خپله فیسبوک پاڼه مونټایز کړو؟ چیرې ستاسې په ذهن کې همدا پوښتنې موجودې وي نو دا ویډیو سکیپ نه کړئ. له دې نه وروسته به تاسو خپل وخت په دې نه ضایع کوئ چې څرنګه خپله فیسبوک پاڼه مونټایز کړم، کوم رولز او قوانین لري. انشاءالله ټول معلومات تاسو کولی شئ پر همدې یوه ویډیو کې ترلاسه کړئ. که چیرې ویډیو معلوماتي وي لایک ورکړئ او د خپلو نورو ملګرو سره یې شریکه کړئ. ګرانو ملګرو پر ویډیو کې تاسو څخه راغلاست وایم، زه بریالی احساسي یم. ګرانو ملګرو دا ویډیو دوه برخې لري. لومړی هغه کوم ریکوایرمنټ دي ترڅو یو شخص پوره کړي او وکولی شي خپله فیسبوک پاڼه مونټایز کړي. په دوهمه برخه کې موږ په دې خبرې کوو چې د فیسبوک رولز او قوانین څه دي ترڅو سټیپ بای سټیپ د همغې قوانینو په مرسته مخ ته لاړ سو. ملګرو د موبایل په سکرین چې تاسو ته کوم سکرین شاټ ښکاري دا د فیسبوک له یو رسمي بلاګ څخه اخیستل شوی ده. عملي بڼه یې هم درته درښایم چې فیسبوک د خپل مونټایزیشن لپاره کوم ریکوایرمنټ ټاکلی دي. په لومړي سټیپ کې تاسو باید په یو داسې هیواد کې شتون ولرئ چیرته چې د فیسبوک مونټایزیشن موجود وي. دوهم تاسو باید د کنټنټ مونټایزیشن پالیسي خیال وساتئ. دریم ستاسو پروفایل باید په پروفیشنل موډ کې وي. او څلورم ستاسو پروفایل باید ریسټریکشن سره مخامخ نه وي. ملګرو که چیرې ستاسې فکر وي فیسبوک پر یو کوچنۍ غلطي هم ستاسې اکاونټ ته وارننګ درکوي. ځینې داسې کلمې او جملې شتون لري که چیرې تاسې پر فیسبوک کې خپرې کړئ ستاسې اکاونټ له بندیز سره مخ کیږي. نو هر هغه څه چې د یو شخص د خفګان لامل ګرځي هغه پر فیسبوک کې مه خپروئ ترڅو ستاسو اکاونټ له بندیز سره مخامخ نشي. اوس ملګرو راځو په عملي بڼه د فیسبوک اپلیکیشن راخلاصو او ګورو چې د کنټنټ مونټایزیشن دپاره څومره فالوورز او څومره لیدونکي باید ولرو. د دې سربیره سبسکریپشن ګورو چې څومره رولز او قوانین یې ورته ټاکلي دي. دغه اپشن یې ټول سټیپ بای سټیپ ګورو او خپل ځان ورباندې پوهوو. انشاءالله معلومات در کوم، ویډیو سکیپ نه کړئ. په همدې ترتیب سره راځو د سبسکریپشن په نوم اپشن کلیک کوو. لاندې د لرن مور برخې ته راځو. د کلیک کولو وروسته دا ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راخلاصیږي. دوی په روښانه ډول د فیسبوک قوانین لیکلي د سبسکریپشن برخې دپاره. لومړی که چیرې غواړئ تاسو د سبسکریپشن سیټ اپ ترلاسه کړئ تاسو باید د دوی د کمیونټي خیال وساتئ. ترڅنګ یې تاسې باید 18 کالو څخه زیات عمر ولرئ، 10,000 فالوورز ولرئ او ترڅنګ یې هغه ویډیوګانې چې تاسې پر فیسبوک کې اپلوډ کړي د هغې څخه یوه ویډیو باید هره ورځ 2500 ویوز ترلاسه کړي. د 15 ورځو په جریان کې باید تاسو 15,000 پوسټ انګیجمنټ ولرئ. لایکس، کمنټ او شیر دې ته انګیجمنټ ویل کیږي. 18,000 دقیقې ستاسو ویډیوګانې باید وکتل سي. په همدې ترتیب سره هره ورځ باید تاسو 2500 ریټرن ویوز ولرئ. یعنې ستاسو ویډیوګانې یو شخص یوه ویډیو ولیدله هغه بیا راغی ستاسو بله ویډیو ولیدله دې ته ریټرن ویوز ویل کیږي. یو شخص ستاسو د یوې ویډیو نه متاثره سو هغه ستاسو 10 ویډیوګانې ولیدلې. نو په همدې ترتیب سره دا د سبسکریپشن قوانینو. اوس راځو سټار برخې ته. که چیرې موږ تاسو په سټار باندې کلیک واخلو او بیا د لرن مور برخې ته راسو سټار هم خپل ځان دپاره ځانګړي رولز او قوانین لري. تاسو لیدلی سئ ګرانو ملګرو دا د سټار برخه ده او دا هم د دوی قوانین او لارښوونې دي. موږ تاسو راځو له دې څخه بیک دلته په براوزر کې د لیکم فیسبوک مونټایزیشن ریکوایرمنټ. تاسو لیدلی سئ دا د فیسبوک رسمي بلاګ د رسمي اپشنې دي. په دغې برخه باندې موږ مخکې خبرې وکړې چې عمر ستاسو باید 18 کاله وي ترڅنګ یې پر یو هیواد کې شتون ولرئ چیرته چې د فیسبوک مونټایزیشن موجود وي. موږ تاسو راځو انسټریم برخې ته او ترڅنګ یې د کنټنټ مونټایزیشن ریکوایرمنټ ته. تر ټولو موږ تاسو دپاره مهم کنټنټ مونټایزیشن ته ترڅو یې سیټ اپ ترلاسه کړو همدې ریکوایرمنټ ته راځو. انسټریم ایډز دپاره ستاسو فیسبوک پیج باید 10,000 فالوورز ولري او ترڅنګ یې هره ویډیو 2500 ویوز ترلاسه کړي. په 15 ورځو کې تاسو باید 1500 پوسټ انګیجمنټ ولرئ که هغه لایک وي، کامنټ وي او شیر. او 18,000 دقیقې ستاسو ویډیوګانې باید ولیدل سي. هغه ویډیوګانې چې د وخت اندازه یې له 1 دقیقې څخه زیاته وي. د همدې سربیره دوی د سټار اپشن دپاره 500 فالوورز ښودلي د 10 ورځو په جریان کې او یو الیجیبل هیواد کې شتون. خو مګر
د کنټینټ مانیټایزیشن لپاره دوی لا تر اوسه داسې کوم رولز او قوانین نه دي اعلان کړي تر څو یې تاسو د کنټینټ مانیټایزیشن لپاره پوره کړئ. دا د سبسکرپشن، سټار او سربیره د انسټریم ایډز اړوند معلومات وو. خو که چیرې تاسو ته د سټار سیټ اپ درکړل سو نو تاسو کولی سئ چې سټار اپشن ته اپلای وکړئ، ځان فیسبوک ته جدي ښکاره کړئ تر څو تاسو ته د کنټینټ مانیټایزیشن سیټ اپ بیا درکړي. تاسو پر فیسبوک کې هغه څه خپاره کړئ چې هغه اوریجنل بڼه ولري، تاسو خپل ملکیت وي. د نورو خلکو ویډیوګانې او نورو اشخاصو شیان مه کاپي کوئ او مې پر فیسبوک کې خپروئ. دوهم د هر هغه څه څخه ځان وساتئ چې هغه د فیسبوک خلاف وي. کله چې تاسو غواړئ پر فیسبوک کې کار وکړئ نو یو برانډ کنټینټ خپل ځان لپاره انتخاب کړئ، داسې چې خلک یې زیات خوښوي، نوي وي، خلک او لیدونکي راجلب کړي. نو په دغه ترتیب سره به تاسو د کنټینټ مانیټایزیشن سیټ اپ ترلاسه کړئ. که چیرې فیسبوک تاسو ته د سټار اپشن سیټ اپ درکړ، تاسو پر همغې وخت کې خپل بانکي اکاونټ ورسره لینک کړئ تر څو فیسبوک ته معلومات وسي چې دغه شخص جدي د غواړي خپله فیسبوک پاڼه مانیټایز کړي. په همدې ترتیب سره به ستاسو ورو ورو سټیپ بای سټیپ مخته ځئ. اوس که چیرې بیا هم له تاسې سره اړوند کومه پوښتنه موجوده وي کامنټ وکړئ، انشاءالله معلومات به ترلاسه کړئ. اوس راځو چې څرنګه کولی سو د فیسبوک دپاره اوریجنل کانټینټ او ویډیو جوړې کړو. ګرانو ملګرو، که چیرې تاسو د همدې غوښتونکي یاستئ نو ویډیو کې کامنټس وکړئ. که چیرې پر دې ویډیو زیات کامنټس راغله زه به تاسو ته طریقه در وښیم چې خپل اوریجنل کانټینټ څنګه جوړ کړو. ملاویږو پر بله راتلونکي ویډیو کې، تر بیا ښه وخت ښې چارې الله مو مل شه.